د پکتیا له مرکز ګردیز څخه تر پټان پورې غځېدلې لویه لار چې د ګاونډي هیواد پاکستان په شمول د پکتیا 9 ولسوالۍ له مرکز سره نښلوي. په همدې مسیر له احمد خیلو څخه تر ځاځیاري ولسوالۍ غځېدلې سړک خرابوالي هم د سیمې اوسېدونکي او د اریوب ملي پارک ته ورتلونکي سیلانیان له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او په پاخه او اساسي ډول جوړېدو غوښتنه یې کوي. صرف د احمد خیل نه تر دغه ولسوالۍ د اریوب پورې دا سړک څو وارې موږ سره وعدې شوي دي، بودیجې ورته منظوري شوي او دا سړک جوړ نه شو. خو اوس دا سړک یو غټ اهمیت پیدا کړی. د افغانستان 40 ولایتو او ولسوالیو خلک تاسو ته معلومه ده چې کو دغه اختر کې راغلل، دلته لاره نه وه، خلکو لارې بندې وي. د اریوب خلکو د دوی دپاره د میلمستیا او د دوی د شپې د دوی د ټولو شیانو تدارک یې ورته کړی او امکانات ډېر ضعیف و چون سړک نه و. دغه سړک عام المنفعه دی، ګټه هر چا ته رسیږي. نو دا د ولس غږ دی بار بار مو پورته کړی دی. هغوی خبرو په تایید بیا یو ځل خپل غږ پورته کوم له مقاماتو نه، له مسؤلو کسانو نه، د اسلامي اماراتو له چارواکو بالخصوص د پیدامي وزارت د مقام نه مې دا هیله دی چې دې سړک ته جدي پاملرنه وکړي چې دا ستراتیژیک ولسوالي دی، سرحدي ولسوالي دی، پرنفوسه ولسوالي دی. نو دغې ته مونږ اشد ضرورت لرو. اخوا د پکتیا ولایتي مسؤلینو په اریوب ولسوالۍ کې د یوې غونډې پر مهال ډاډ ورکړ چې د دغه سړک جوړېدو په اړه هڅې روانې دي او نږدې راتلونکي کې به د منظورۍ چارې بشپړې شي. انشاءالله پر روان وختو کې به د اریوب ځاځی یا د احمد خیلو په سیمه کې چې کوم سړک راتېر شوی دی هغه به هم انشاءالله په پام کې نیول شوی دی. ولایت ورته فکر دی، د ریاستو ورته فکر دی، چونکې یو ډېر غټ عظیم سرمایې ته ضرورت دی، ډېر لګښت ورباندې راځي. انشاءالله هغه هم په پام کې نیول شوی دی، بحثونه ورباندې شوي دي، مجلسونه ورباندې شوي دي. امید او توقع دا ده چې انشاءالله د اریوب ځاځی د پارک د آبادۍ سره سره به انشاءالله دا سړک هم جوړي. د دې سړک په جوړېدو سره به د اریوب تفریحي پارک د سیلانیانو شمیر لا زیات او موټر چلوونکو ته به یې ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي.